بسم الله الرحمن الرحیم. دوستانو سلامونه ولیکې هلې. په نن درس کې موږ تاسې ایریسر ټول وایو. ایریس اصل کې ویل کېږي پاکولو ته. ایریسر معنا پاکونکی، مطلب داسې آپشنز چې د هغې په واسطه باندې موږ تاسې د خپل تصویر څخه یو څه څنګه کولی شو پاکولی شو. راځو کمپیوټر ته. دا ملګرو زموږ ستاسې ایریسر ټول دی. دلته ما یو څه رسم کړي دي، غواړم دا څنګه که ما پاک کړمه. نو زه راځم څه ته، زه راځم ایریسر ټول ته خپل کمپیوټر کې. دا وګورئ ایریسر ټول مې راواخیسته. سایز غټوم یو څه. سایز غټول مې تاسې ویلي یا ښی کلیک وکړئ، د دې ځای نه هم تاسو څنګه کولی شئ سایز غټولی شئ. دا زه پاکوم. تاسو وګورئ ولې سور رنګ راځي، ځکه دلته زموږ او ستاسې د بیکګراونډ کلر چې دی دا سور دی، دا زه سپینوم. اوس وګورئ کوم رنګ چې تاسو دلته زموږ دا خړ غوندې رنګ دی، بالکل سپین رنګ اخیستل غواړم. د سر ته دا ویسئ، اوکې یې کوئ. اوس وګوره سپین رنګ شو. هغه کومه ساحه کې چې لیکل موږ تاسې درلوده یا مو ډیزاین درلوده، هغه مو ټول څنګه کړل، پاک مو کړل. ډېر داسې پېښېږي ملګرو چې موږ تاسې زه یو تصویر راولم خپل کمپیوټر ته. مثلا دا یو تصویر دی، رااخلم یې زه فوټوشاپ ته راوړم. په دې تصویر کې اوس وګورئ زه غواړم یوه ساحه په دې کې صفا کړمه. نو سایز مې د ایریسر ټول غټ که تاسو وګورئ دا سپینېږي، سپین رنګ لري. ولې سپین رنګ لري؟ ځکه چې بیکګراونډ کلر زموږ او ستاسو څنګه دی، سپین دی. خو یوه خبره یاد لرئ، کله چې تاسو دا بیکګراونډ ترانسپیرنټ کول غواړئ نو دې یوه کاپي واخلئ، ښی کلیک ورته وایي ډوپلیکیټ لیر او اوکې یې کوئ. اوس که چیرې تاسو دلته موږ تاسې صفا کوو یو څه، نو د دې لارې نه هم موږ تاسې کولی شو. مثلا زه بېرته راځم خپل بیکګراونډ ته، د دې لارې نه هم موږ کولی شو یو څه صفا کړو. خو ښه خبره دا ده کله چې تاسو د ایریسر ټول څخه استفاده کوئ نو تاسو باید د ایریسر ټول څه وکئ. د ایریسر ټول موږ تاسې فلو ته که چیرې راشو، فلو موږ د دې ځای نه دې زیاتولی کمولی شو. فلو څخه مطلب وي د دې دغه زور موږ تاسې دې زیاتولی کمولی هم شو. سمه ده، دا د دې ځای نه کولی شو. مثلا تاسو سموتینګ آپشن څخه هم ګټه اخیستلی شئ. دا مختلف آپشنز دي، موږ تاسې د دې څخه څه کولی شو، استفاده کولی شو. دلته وګورئ بالکل چې کله ما کاپي واخیستله، کوم لیکل چې دلته موږ کړي وو هغه لیکل یې څنګه کړل، د دې ځای څخه له منځه وړل. بېرته فلو مطلب د دې د پاکولو قوت، دا موږ تاسې څنګه کوو، زیاتولی هم شو. اوس دلته یو طرف نه زه دا صفا کومه، لګیا یم پاکوم یې، خو د بل طرف کې تاسو وګورئ داسې لږ استه وخت غواړي داسې، خو موږ کولی شو دا بیکګراونډ څنګه کړو، ریموف کړو. که چیرې دا زه هایډ کړم، تاسو وګورئ موږ به دا سلیکټ کړو. دا وګوره بالکل ټول پاک کېږي. د کوم لیر چې ما کاپي اخیستې وه، دا بل خو بېرته زه ان هایډ کړم. دواړه یو شی دي، صفر لیر، نو ځکه لاندې یو څه معلومیږي، او که نه وي دا مکمل څنګه کوي، ختموي. نو داسې هم موږ کولی شو. موږ تاسې دې نه ګټه اخلو، استفاده کوو، او همیش د دې نه موږ تاسې استفاده کولی شو. صحیح دی. دا لیر زه بېرته څنګه کوم، ډیلیټ کوم. یو بل موږ دلته لرو بیکګراونډ ایریسر ټول. دا هم مهم دی، یعنې دا مکمل بیکګراونډ څنګه کوي، ریموف کوي یې. ځکه دې لږ سایز غټ کړمه، دا هم ډېر قوي ټول دی. دا وګوره موږ مکمل خپل بیکګراونډ د دې په واسطه باندې څنګه کولی شو، لرې کولی شو. یو بل څیز دلته موږ لرو، هغې ته ویل کېږي میجیک ایریسر. میجیک ایریسر هم ډېر پاورفل دی، ډېر قوي دی. موږ تاسې اکثره وخت د دې څخه څه کوو، استفاده کوو. میجیک ټول کې ګټه دا ده چې کومه ساحه موږ تاسې انتخاب، لکه څنګه چې تاسو سلیکشن کې که چیرې میجیک لیسو ټول ستاسو په یاد وي، موږ چې به په کومه ساحه باندې کلیک وکړو، زه بېرته میجیک لیسو ټول نو دلته په دې ساحه کې کوم ځای کې موږ تاسې درلودم چې یو ځل به موږ تاسې مکمله ساحه سلیکټ کوله د هغې په واسطه باندې. زه فکر کوم موږ تاسې په تېرو درسونو کې هغه ویلی هم دی. نو د هغې څخه موږ تاسې استفاده کوو چې یو مکمله ساحه موږ څنګه کولی شوله، سلیکټ کولی مو شوله. میجیک همدغه میجیک ټول دی، میجیک لیسو ټول چې دې په واسطه باندې موږ په یو ځل یوه ساحه سلیکټ کولی شو. لکه دلته تاسو ګورئ دا ساحه ټوله مې څنګه کړله، سلیکټ مې کړله. خو بل طرف ته موږ تاسې دا میجیک ایریسر ټول لرو.
میجیک اریسر ټول څنګه کار کوي؟ کله چې موږ تاسې په یوه ساحه باندې کلیک وکړو نو هلته دا ګوري یو قسم په اصطلاح یو قسم پکسلې چې موجودې وي په کومه ساحه کې هغه دا څنګه کوي په یو ځل باندې ایریس کوي. زه په خپله د ایریسر ټول سره بالکل جوړ نه یم، د ایریسر ټول استفاده بالکل زه مفیده نه ګڼم، خو بیا هم موږ تاسې کولی شو په آینده درسونو کې په فوټوشاپ کې موږ تاسې ماسکینګ ووایو. ماسکینګ یو بهترین څیز دی چې موږ تاسې د هغې څخه څه کولی شو، ډېره زیاته استفاده کولی شو. مثلا زه دا یو تصویر را اخلم، فوټوشاپ ته راوړم، تاسو غواړئ چې د دې په اصطلاح دغه اسمان چې کوم دی دا یو ځل ختم کړئ، نو تاسو دې ځای نه سره اخلئ، میجیک اریسر ټول اخلئ، په یو ځل کومې ساحې پکسلې چې یو رقم وي هغه پکسلې ټولې څنګه کړلې په یو ځل باندې ختمې کړلې. نو دا بهترین آپشن کیدلی شي، موږ تاسې دې څخه همیشه ګټه اخلو، استفاده ورڅخه کولی شو. یعنی میجیک اریسر ټول چې دی ښه دی، فقط یو رقم پکسل چې په کومو ځایونو کې موجودې وي هغې باندې موږ تاسې کلیک کوو، هغه ټول موږ ته په یو ځل باندې څنګه کوي، ایریس کوي. خو بیا هم زه د ایریسر ټول استفاده زیاته مناسبه نه ګڼم فوټوشاپ کې. موږ تاسې به انشاءالله کله چې ماسکینګ ته ورسیږو، ایډوانس ماسکینګ، انټرمیډیټ ماسکینګ، نو هلته بیا موږ تاسې انشاءالله د ایریسر ټول الټرنیټیو په ښه شان سره پېژندلی شو.